بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې مړی ډیر ایښول د خلکو په انتظار کې آیا دا صحیح دی او کنه؟ علامه مفتی خالد سیف الله الرحمانی صاحب په خپله فتاوا کتاب الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 119 هغه لیکلي دي چې کله څوک مړ سي پکار دا ده چې ژر د ژره د هغه تدوین وکول سي، ژر د ژر پټ کول سي. د قریبانو خپلوانو په انتظار کې ډېر ایښول غوره نه دي، ښه نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ناوخته کول، دومره ډېر ایښول ناخوښه کړی دي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې علی، تاسې په 3 شیانو کې تاخیر مه کوئ، ځنډوالی مه راولئ. یو دا چې د لمانځه وخت وسی، هغه وخت چې مستحب وخت شروع سي. دویم چې کله جنازه راسي. دریم چې کله د یو انجلۍ په نکاح کې چې کله هغې ته یو مناسب رشته راسي. الجامع ترمذی حدیث نمبر 1015، سنن ابن ماجه حدیث نمبر 1415. او حضرت طلحه بن برا رضی الله تعالی عنه د مرض وفات کې وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنې لاورلې، بیا وفرمایله چې داسې معلومیږي چې طلحه له به مرګ راتلونکی وي. که چیرې داسې وسو دی مړ سو، نو ماته ژر اطلاع راکړئ او تلوار پکې وکړي، ځکه د یو مسلمان د جنازې سره د یو مړي سره دا مناسب نه ده چې ډېر کښېښول سي. د هغه په حق کې دا خبره صحیح نه ده چې ډېر د خلکو په منځ کې پروت وي. سنن ابي داود حدیث نمبر 3150. نو په کار دا د محترمینو چې کله څوک مړ سو، ژر د ژره هغه خپل ځای ته ورسوي، یعنی قبر ته ورسوي. ډېر ښول مناسب نه وي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.